بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه اشفاق ستاسو په خدمت کې سیفټي او نوې ویډیو سره حاضر یم. په دې ویډیو د دې چینل ویډیو تاسو ته ذاتی طور باندې او د کار په ځایونو کې د حادثو نه په بچ کېدو کې مدد درکولی شي. دې کې موږ په داسې مختلف خطرناکو یا خطرو باندې خطرناکو ځایونو یا خطرو باندې خبره کوو کوم چې ستاسو صحت یا د سیفټي لپاره نقصان ده کېدی شي. دې نه علاوه د دې ویډیو تاسو ته د نبوش انټرنیشنل جنرال سرټیفیکیټ او د نبوش انټرنیشنل ډیپلوما او دې نه علاوه د اے اس پی او سی اس پی په تیاری کې هم مدد درکولی شي. زموږ نننۍ ویډیو په پرسنل هایجین یا حفظان صحت باندې ده. چې کله پرسنل هایجین یا د حفظان صحت خیال نه ساتل کېږي نو د هغې په وجه باندې مختلف د صحت مسلې خلکو ته سپیشلی چې کوم خلک کار کوي هغوی ته راتلی شي. د حفظان صحت په اصول باندې کله عمل نه کېږي د دې په وجه باندې مختلفې بیماریانې پیلاویږي، مختلف جراثیم، وایرسز یا داسې څه خطرناک څیزونه یا کیمیکلز کوم چې موږ د کار په ځایونو کې استعمالوو نو هغه موږ ته هم نقصان را رسولی شي. دې نه علاوه دا چې کوم دی چې پرسنل هایجین یا د حفظان صحت سړی خیال نه ساتي نو دا چې کوم دی د سړي خاندان او خصوصي طور باندې ماشومانو کې هم چې کوم دی مختلفې بیماریانې خورولی شي. یو لنډ مثال به موږ داسې درکو، په هسپتالونو کې مختلف خلک کار کوي، ډاکټرانی، نرسانی یا هلته کې نور سټور والا یا صفای والا خلک یا سیکیورټي والا یو که دوی د خپل حفظان صحت خیال ونه ساتي نو دوی ته چې کوم مریضان راځي د نه جراثیم یا وایرس لګېدی شي او دا د خپل کورونو او کلو کې خورولی شي. داسې د هر کار ځای کې کېدی شي، دا صرف په هسپتال کې نشي کېدی. دې نه علاوه چې کله د صفای یا د حفظان صحت خیال نه ساتلی کېږي نو هغه د کار ځای او د کار خلک کم خلک چې کار کوي نو هغه ډېر خراب او بدرنګه ښکاري او مختلف وجوهاتو باندې دا د هغوی د کار چې کوم افیشنسي ده، پروډکټیویټي ده، نو هغه هم کمی، کار کول مزه نه کوي په خراب یا په ګنده ځای کې. د پرسنل هایجین نه علاوه انډسټریل هایجین او اکوپیشنل هایجین هم یو نوی ټکي استعمالیږي، نور ټکي استعمالیږي. دې باندې به مونږ بیا انشاءالله یو ویډیو کوو په انډسټریل هایجین باندې. خو د اوشا په امریکې کې ځان له یو بیل ډپارټمنټ دی وایي ډېر مختلف څیزونه ګوري. اوس مونږ راشو چې دا هایجین یا حفظان صحت د اصول به مونږ څنګه خیال ساتو، دا به مونږ خپل په ډیلی روټین کې څنګه راولو. ټولو نه اولنۍ خبره خو دا ده چې به طور مسلمان زمونږ دا عقیده ده چې صفای نصف ایمان دی. او دا نصف ایمان د دې به اوس خیال څنګه ساتلی کېږي دا ډېر په ډیټیل کې خبره ده. ټولو نه اول خبره خو دا ده چې خپلې کپړې همیشه صفا ساتئ. زموږ د خلکو اکثر دا عادت ایون چې کومې د کار کپړې نو هغه ډېره موده نه صفا کوي یا څښئ. د دې په وجه باندې چې کوم دی اینه مختلف مرضونه پیلاویږي. دې نه علاوه کومو کپړو کې چې سوري وي یا چې کومې کپړې شلیدلي نو هغې کې داسې کار کېدی شي چې مطلب لکه هغه چې کوم مطلب لکه خلک کار کوي او مختلف سبسټانسز یوز کوي، لکه څوک د رنګ کار کوي نو که کپړې شلیدلي نو د رنګ هغه تینر یا نور څیزونه په باډۍ باندې لګېدی شي او د هغې نه هغه چې کوم دی بیمارېدی شي. کومو کپړو کې چې موږ کار کوو یا مختلف پی پیز چې نو دا د کار ځایونه چې کوم دی اکثر ډېر ګندې دوړی پکې یا مختلف سبسټانسز وي. دغه ګنده کپړې چې مونږ نه صفا کوو، دا پی پیز چې مونږ نه صفا کوو دا مونږ هم بیمارولی شي. بعض ټایم دغه د کار کپړې او پی پیز خلک ځان سره کورونو ته وړي نو چې کله یې کور ته یوسي نو هغوی د کور د خاندان نورو خلکو کې هم بیماری پیلاولی شي او خصوصي طور باندې چې کوم ماشومان نو د هغوی امیونټي یا د هغوی چې کوم ډیفنس سیسټم یې د بیمارو خلافه ډېر کمزوري نو هغه چې کوم دی هغوی ته زر بیمارولی شي او نقصان ورته رسېدی شي. همیشه چې کم خلک په لوندو ځایونو کې کار کوي لکه مطلب څوک د میانو کارخانو کې کار کوي یا د میان نیولو کار کوي یا مختلف لکه ګاډي وینځي هغه ځایونو کې ډېر زیات ویټ ماحول یا نمی وي د هغه خلکو له پکار دي چې خپلې کپړې او پی پیز خشک ساتي، روزانه یې بدلوي او خشک ساتي ځکه چې دا نمی په خپله هم بیماري پیدا کوي، دې کې نور جراثیم هم کېدی شي. بعضې ټایم داسې کار کېږي چې مختلف پی پیز یو پی پی یا مختلف خلک استعمالوي نو چې کله یو سړی استعمال کړي پکار دی چې هغه پی پی دی صفا کړي او ډي کنټیمینیټ کړي او پسې کېدي چې نور خلک یې استعمالوي چې ته دې نه څه خطره نه وي. مطلب دا دی بعض ځایونو کې سکوبا ډایوینګ اکوپمنټ کوم کې چې د اوبو لاندې خلک ورځي یا مطلب لکه داسې ریسپایریټرز بعضې کې استعمالیږي چې مختلف خلک مختلف ورکرز یې استعمالوي نو که یو سړی پای کې ساه والي هغه ته ټوخی زکام یا څه کرونا بل څه بیماري او بل سړی بیا استعمال کړي نو ورته لګېدی شي. د دې نه علاوه حفظان صحت اصولو چې کله خیال ساتي نو تاسو د نورو دپاره
سړی د نورو لپاره بیرې بلی. مطلب دا دی چې هغه بعض ټایم چې کم سړي صفای خیال نه ساتي نو هغه چې نور خلکو سره ودرېږي باندې بد لګي، سمیل ترې نه ورځي یا کرکه ترې نه ورځي. نو دغه مسله په هم د کار ځایونو کې یا په فیملی کې نه وي. همیشه روزانه چې کوم دی شاور اخیستل پکار دي، ډیاډرنټس کم چې خلک باډي باندې ډیاډرنټ لګوي یا لګول پکار دي، خپل نوکان واړه ساتل پکار دي، پرفیوم لګول پکار دي خو دومره تیز نه چې بل چاته نه الرجي یا بل سړي ته چې کوم دی هغه د تکلیف باعث ورسي. د خپل ډینټل هایجین د غاښونو صفای د خولې صفای ډېر خیال ساتل پکار دي. روزانه برش بعض ټایم چې روزانه برش نه کېږي خولې نه ښه سمیل ځي نو هغه نور چاته خو پته نه لګي چې سړی بل سړي سره ولاړ یا کار په ځای کې یا بل ځای کې نو هغې ته ډېر زیات تکلیف وي. خپلې کپړې روزانه بدلول غواړي چې کله زموږ کار کې خوله زیاته یا مطلب لکه فزیکل کاري ډیمانډینګ کاري او چې کوم انډر ګارمنټس دي ښکته چې بنینونه یا انډرویر سړی چې نو دا روزانه بدلول پکار دي. که څه زخم وغیره لګېدلي نو هغې باندې باقاعده پټۍ لګول پکار دي چې چاته ښکاري نه. او چې کله څوک بیماري مطلب لکه څوک انګي کوي یا ټوخیږي نو هغه هم د کرونا ورځو کې زده کړي چې یاره ماسک لګول ضروري دي. خپل لاسونه همیشه وینځل پکار دي، روټۍ نه مخکې روټۍ نه پس یا څه داسې کار سړی وکړي چې پای کې دوړې یا سره بل څه خطره وي نو لاس وینځل پکار دي او سینیټایزرز په لاس باندې لګول پکار دي. خپل د کار ځایونه بالکل صفا ساتل پکار دي، خصوصي طور باندې د ټایلټ یا کوم ځای کې چې خلک خوراک ږدي یا سټور کوي یا په کوم ځای کې چې خوراک ګرموي مایکروویو اوونز هغه صفا ساتل پکار دي، کچن پینټریز صفا ساتل پکار دي ځکه چې دغه ځای کې بیماریان هم خورېږي او د کرکې مسله هم جوړېږي. مونږ چې کوم سیزونو باندې ډسکشن وکړو دې ویډیوز په ټایټلز کې ښکته به یې کې مونږ مختلف هیشټیګز لګولي. د دې مقصد دی چې کومو ټاپکس یا سیزونو باره کې په پښتو کې جنرالي خبرې نه کېږي چې کې پای باندې په پښتو کې خبرې وشي. د حفظان صحت او د هایجین دا اصول مونږ له په انډکشن ټریننګ ټول باکس ټاک کې خلکو له ورکول پکار دي او داسې پریشر ګروپ او یونینز جوړول پکار دي چې هغه زموږ رولینګ ایلیټس چې کوم دي هغه دې ته مجبور کړي چې یاره دې سیزونو باره کې لا میکینګ او ریګولیشن وشي. په کار ځایونو کې ساینس لګول پکار دي چې سیو کې او شادي باره کې NHS او CDC ډېر خولي معلومات پرسنل هایجین باره کې ورکړي دي. که تاسو سیفټي باره کې نور ویډیوز کې انټرسټډ یې نو دې چینل ویډیوز وګورئ، لایک شیر سبسکرایب یې کړئ. که څه غلطي یا څه نوي ویډیو کتل غواړئ باره کې کمنټ وکړئ. الله پاک دې زموږ د ټولو حفاظت وکړي. الله اصلي حفاظت کول والا دی، د لوی الله په امان. السلام علیکم.